یا الله دا بلال د نشو لواړي او په نیغه لارې روان کړي او دا نشې چې څوک خرڅوي ورته د نیکې هدایت وکړي او که د نیکې هدایت ورته نه کړي خدای دې تباه و برباد کړي او یا الله دا ټول مسلمانان د نشو لواړي آمین. ښځې نشه مې نه ده کړې، پیسې راته راکړه پیسې. یا بې غیرته دا ته څنګه سړي خلک ښځو له پیسې ګټي او تو د ښځې له پیسې اخلي. تو زما سره خوله وهې زما سره یا بې غیرتې. خبردار د آینده دپاره زما په کارونو کې کارونه ساتې. دا څنګه ښځې دي؟ یا الله تی تباه و برباد کړي چې چا باندې نشو راوړولي دي. 3 hours later. وقاره بچی راشه د بازار سبزي راوړه. هله پیسې زما دومره خیال دی چې د وقار پلار بیا نشې له وړي دي خو بس زه ورځمه د دې ګاونډیانو لبه سبزي قرض راواخلمه. نشې کار وشوم. بچیا دا پیسې چرته وې؟ بابا دا خو ما دیاړي کړې ده. بچیا تا ته ګوره او دیاړی ته ګوره، په ټوله زندګۍ کې تا چرته دیاړي کړې ده؟ بابا ما دیاړي کړې ده. څه کوې بچیا؟ بابا د بالغ ته لاندې مې پیسې ښودې وې او اوس نشته. ورځم د دې ګاونډیانو کنه چې لږه سبزي ترې راوړم. بچې نه ځه تو واپس شه. هغه پیسې چې دي هغه بد عمله اخیستې دي. سودا به زه راوړم او زه تو ورځه. بچې ولې دې سا بې سا ده؟ بیبي بابا خو مې بیا په نشه ولیدو، هغه دې را روان دی. د وقار پلاره څه له دا نشې کې د دې ماشوم مستقبل ژوند خرابې. ښځې ډېر نصیحتونه به راته نه کوې. زه دا نشه نه شمه پرېښودی او تا پرېښودی شومه. بچیا ما خو ستا پلار ته ډېر نصیحت وکړو خو نشه نه پرېږدي او دا خبره یې راته وکړه چې نشه به نه پرېږدم او تا به پرېږدم.